بیکاری و فقر اقتصادی از بزرگترین علتهای فرار مقصا از افغانستان است. جوانان بیشتر به ازگاه‌های موترها در این مکان می آیند و از اینجا رخت سفر به خودشان می بستند. بیشتر از جوانان به شکل غیرقانونی از کشورشان فرار می کنند. علتهای اصلی فرار مقصا از کشور کدام ها هستند؟ بیشتر کدام افراد از کشور فرار می کنند؟ از کدام راه ها می خواهند از کشور خارج شوند؟ سلام، خوش آمدید. خوشحال هستم که من عبدالحسیب سانگزی باز هم با تقدیم کردن یکی از گزارش های دیگه در خدمت شما عزیزان از طریق سیتی وال میدیا هستم. امید دارم چینل ما رو سابسکرایب کنید و با دوستان خود شریک کنید. امروز آمدیم به مکانی که بیشتر ازگاه های موترهای بزرگ موجود هستند و از اینجا دوستا سفر رو می داشته باشند به ولایات مختلف، ولایاتی که دور از شهر کابل قرار دارند و بیشتر کسایی که میخواهند از کشور فرار کنند، از کشور خارج شوند، به طرف ایران برند، از ایستگاه ها استفاده میکنند. ما امروز آمدیم به خاطری که بپرسیم علت اصلی خارج شدن مردم افغانستان از کشور چی است و دریورای عزیز ما با کدام مشکلات فعلا سردچار هستند و قبلا با کدام مشکلات سردچار بودند. به نظر مشکلات تا اندازه بیشتر حل شده. یک قیمتی مواد سوخت است، او هم انشالله تحت کنترل است، کنترل خواهد شد. ما میخوایم درباره مشکلات دیگه که فرارای دریورای عزیز، فرارای مسافرین عزیز قبلا بود و تا چه اندازه او مشکلات حل شده میخوایم صحبت‌هایی را داشته باشیم. امید دارم ما را تا پایان این گزارش همراهی نمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام باشی. سلام باشی. جوړ ان شاء الله. شکر. مبارک نوم حکمت الله. حکمت الله. ولی خفای والا خپه خو په دې چې دا وزه د نیمروز نه راغله، ما 15 شپې مې په نیمروز کې وکړې او شپږ شپې دلته په لامبر ویلوړ یم. هلته ګمرک رئیس ته ورغللو جانجال او بعد ورځې زه دا اوس په دغه موټر تللی یم نیمروز ته بیرته راغلم. ماته 4000 افغانۍ پاتې دي. هغه هم چې اوس مې بلاین بدل کړم 3000 به یې جیبه کې ورکوم. څنګه دي تیل؟ څنګه دي تیل قیمت تیل خو دا اوس موږ په نیمروز کې واچول په 4 اتیا. کرایه د موږ کمه ده، د هغو خو موږ ته 15000 10000 روپۍ کېږي. کرایه کې کوم تغییر راغلی؟ نه نشته دی. صحیح. موږ وغوښتل نن ریپورت د اندازه ستونزو لپاره تنظیم کو چې مسافرین او ډریوران سابق کوم ستونزو سره مخ وو او اوس هغه ستونزې تر کومه حد حل سوي دي. مثال د امنیتي لحاظ نه په لارو کې مشکلات او ستونزې حل دي، حل نه دي څنګه، او اقتصادي ستونزې تاسو ولیدل. ټول افغانستان له دې ستونزو سره سردچاره ده، ان شاء الله حل بشي. څه تغیرات راغلي د نوي حکومت سره په لاره کې؟ په نوي حکومت کې خو په لاره کې بېخي آرام او آرامي ده. شپه ورځ بس ګرځه، هېڅ کیسه نشته، خیر خیرات دی، غله نشته، هیڅ کیسه نوره نشته ده. خاص بیکاری ده، ټول مخلوق بیکاره دي، د دغه سره کې پس نه کېږي. خدای تعالی خدای تعالی. زیاتره مسافرین تاسو کوم مسافرین لیږدوي؟ له کابل زیات لیږدوي که له هغه خوا زیات راځي؟ والا د هغو خوا هم راځي، د دې خوا هم ډېر ځي، د دواړو خواونه ډېر دي. او زیاتره مسافرین زه ګورم ځوانان راځي له دې نه حرکت کوي، د ولایتو خواته روان دي کنه، او لږ فکر کوم زیاتره ایران خواته ځي کنه. اصلي علت په څه کې بولی سي؟ اصلي علت څه د ځوانان له دې وځي؟ خو کار نشته چې کار پیدا شي او لږ خلک هم داسې ډور شوي دي. اوس په 3 میاشتو کې حکومت نه جوړېږي چې دی په دستي جوړ شي. خلک داسې دي چې ډېر د ناچارۍ نه ځي او ډېر چې دي د شوکه ځي. اوس دا خانواده چې دي دا ټول د شوکه ځي، د طالبانو ځای نه ده جوړه چې منډې وي. او که د موږ غوندې دا ګزاره وکړو، زه اوس په 2 موټر په 4000 واله ګزاره کوم، خپله ښځه نه راوباسم چې زه خارج ته لاړ شم، خو ګزاره کوم. کار به خدای اسانه کو پیدا بشي. خدای ډېر شوکه ځي او ډېر د ناچارۍ نه ځي. لکه هماغه ناچاري نه مثال د کور روزګار ته ګوري، کرایې ته ګوري. په کابل کې خو بیخي وضعیت خراب ده، تقریبا 90% خلک کرایه ورکوي، د کورو کرایه ورکوي، هر شی په پیسو دي. دغه لپاره نو هر کورنۍ یو کس 2 کس غواړي چې مثال ایران ته د کار لپاره لاړ شي او له هغې نه د نورو کشورونو والا ځي، ډېر د ناچارۍ نه ځي. اینجا شهر زرنج است و ازدحام این گونه است که گویا همه مردم میخواهند که از کشورشان خارج شوند.
و در این ایستگاه غبارآلود همه منتظر سفر هستند که بیش از یک هفته طول می کشد. میگوید بیشتر از این افراد به دلیل بی‌باوری بالای حکومت کنونی فرار می کنند و همه روزه در حدود 4000 نفر از این ایستگاه به آن سوی مرز منتقل می شوند. مجبور هستیم دیگه، کار نیست شوهرم در دولت سابق خود معلم بودم در مکتب کابل، معاش نبود، معاش نداد دولت، معاشای ما ماند، ما مجبور شدیم. این فرزندای ما چی بخورن؟ ناامنی و مشکلات اقتصادی دلایل عمده مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها شناخته شده است. بر بنیاد یافته‌های وزارت امور مهاجرین 50% از مهاجرین دلیل اصلی مهاجرت غیرقانونیشان به کشورهای همسایه یعنی ایران و پاکستان و اروپا را ناامنی و چالش‌های اقتصادی عنوان کردند. در این گزارش آمده است که دست کم 50% افغان‌ها به دلیل جنگ‌های داخلی، ترس از طالبان، مشکلات سیاسی و خصومت‌های شخصی به کشورهای همسایه و اروپا پناه می‌برند. با این ترتیب مشکلات اقتصادی در رده دوم عوامل مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها شناخته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دست کم 36% افغان‌ها بنابر نبود زمینه کاری، فقر و تنگدستی و نبود ثبات شغلی کشورشان را ترک می کنند. در همین حال بیشترین پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها را مهاجران تشکیل دادند که در سنین 18 الی 30 سال قرار دارند و از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. آنان دلایل عمده انتخاب این دو کشور را برای پناه بردن مشترکات فرهنگی، اجتماعی و دینی عنوان کرده است. زیاد نفر میخواد که بره اول ایران، از ایران بعد از اون طرف ترکیه و دیگر کشورها. همچنان عوامل دیگر از جمله هزینه اندک سفر، فاصله کم، مساعد بودن زمینه اشتغال و امنیت نیز سبب گردیده تا افغان‌ها راه‌های غیر قانونی مهاجرت را در این دو کشور در پیش گیرند. علاوه بر این، تحقیق نشان می‌دهد که مهاجران از کشورهای همسایه یعنی ایران و پاکستان به عنوان پل ترانزیتی برای مهاجرت به کشورهای اروپایی استفاده می‌کنند. از سوی هم یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پناهندگان افغان علاوه بر سپری کردن راه‌های دشوار به مقصد رسیدن به کشورهای مورد نظر با چالش‌های زیادی از جمله برخورد نامناسب مردم کشورهای میزبان، توهین، تحقیر و تأخیر در پرداخت دستمزد کاریشان نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین حال گزارش وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که 55% مهاجرانی که به کشورها بازگشتند به دلیل برخورد با چالش‌های زیاد از جمله متحمل شدن اهانت و تحقیر قصد برگشت دوباره به کشورهای همسایه را ندارند.